سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرو جوړ او روغ خوشحاله به یاستئ خوشحاله نو په څه شي یاستئ سره کښېنئ شی ګران صاحب سټوډنټ په بس کې نیمه کرایه ورکړه ول زه سټوډنټ یم ملا هم نیمایي ورکړه ول ته چې شې ډول زه بیا ملاډنټ نو ګرانو کتونکو مولي صاحبان هم ناست دي ګپه خو آزاد شی دی طالبان ناست دي هلکان ناست دي د میټرک راسئ الکشن له الکشن کې خو هم دونه ډېر خلک ولاړ دي بله ورځ یوه کنډیډیټ ته ما ویلې مال په تی خپله شنې ټینکۍ نه رسوي موږ ته به چش راکړه مال په تی خپله ولکه رسوي کلاسې پلا کې وا اته پاټۍ په لګډې د سړی بیا د عید غوا ده د کندهاري ورور مړ وی کندهاري ورور مړ وی وروره یو سړی ورغلی نو څه کیسه به څه یې کول څه په اوسو ځوان سړی و پرون لا داسې جوړ وی د ده ډېره خوا بده ول ځوانه ته پتا کوې که و کیسه ته کش ورکوې مسخیل بیا مور مړه و یو کال بعد سړی ورغلی ولا دې د خدای وبخښه ډول ته راواخه زما ټوپک ول زما یېره سوه ده رایاده مسخیل ورندیاري وغږوئ ول پرته سله لکه عید دی ول لمونځ به وکړې نو بیا به خپله تیاري کوې دی بیا بې لمانځه سړی وي ده ویلې ول زه به لمونځ وکړم ول بیا به اختر نه وي ول طلاق مه دی بدوله سلیمان خېل پیر له ورغلی پیر ورته ویلی ول د تا په سلیمان خېلان خو ډېر پیر پرسته خلک نو پیر ورته ول د تا په ښځه څه وڅه وکړم وینې ده ول پیر صاحب ول د ما یم پر خدای توکل ول ښځه دې 12 پاره ورنه ښه دا بیا د بل سکول سټوډنټان دي دا نو میلمانه دي سره ښه لینک بهاله دی ستاسو په ټینګ په سټوډنټ تاسو څرنګه پروګرامونه جوړول ته ستاسو ګپه وکړه ماړه موږ دونه ناقابله وو ماسټر بل نن کومه ورځ زه به ولاړ شم زما نه ده زده ولا ها مانا واشګام ورړل پاس په خوا د هګۍ کنسپټ زیات یو درځن هګۍ راړه پاس یا مانا ورغلا کولې چرګ زموږ غڅه اوس خو اسکولانو ترقي وکړه وینې بیا هم مطلب د پښتنو هغو نه ده کړي اوس هم په کتاب دولسي کې د میږو زوی ماسټر کې میږې سې ښه ګوري نوم سې هم لغونی وي وینې اوس یې نو لغونی صاحب هیډ ماسټر یا ستا هیډ ماسټر څوک دی لغونی صاحب خو هغه مایکل سوان دي زه پالتو شای ماسټر